د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی یی یا کډواله. یی یا کډواله د پښتو په تورو کې 43 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 43 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غټ د یا کډوالې توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، د هغه شی چې له کوم لور نه شروع شوی او په کوم لوري حرکت کړی دا راښیي چې د یا کډوالي توری داسې لیکل کیږي. د یا کډوالي توري شکل او نوم مو وپېژندل. اوس د یا کډوالي توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، یا کډوالي توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، د خورۍ په کلمه کې یو ځلې او د ولولۍ په کلمه کې هم یو ځلې د یا کډوالي توری راغلی چې په سره رنګ لیکل شوی دی. د ولولۍ په کلمه کې د یا کډوالي توری د غږ شکل په پای کې راغلی دی، لکه ولولۍ، لکه خورۍ، لکه ببکۍ. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه خورۍ. شاباس. اوس مو چې د یا کډوالي توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د یا کډوالي توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په پای کې شکل بدلوي. د یا کډوالي توری په لیکنه کې 2 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم د یا کډوالي توری له بل توري سره په پای کې تړلی، لکه د ببکۍ په کلمه کې. اوس دا ګورئ، د یا کډوالي توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، خورۍ او ترې لاندې ولولۍ لیکل شوي دي. دا ګورئ، د خورۍ په کلمه کې یو ځلې د یا کډوالي توری په پای کې په ځانته شکل راغلی دی. د ولولۍ په کلمه کې هم یو ځلې په پای کې د یا کډوالي توری د لام له توري سره ګډ راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې خوراک رسم شوی دی. پوهیږئ چې خوراک یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د خورۍ انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د خورۍ د کلمې لیکل یاد کړئ. د خورۍ کلمه له 4 تورو جوړه شوې ده: خې، واو، رې یا کډواله. خې، واو، رې یا کډوالې توري چې سره یو ځای شي نو خورۍ لوستل کیږي. د ولولۍ کلمه له 5 تورو نه جوړه شوې ده: واو، لام، واو، لام یا کډواله. د خورۍ او ولولۍ په کلمو کې مو د یا کډوالي توري لیکل ولیدل. اوس به د یا کډوالي توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د یا کډوالي کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه، ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي. لکه تاسې ډوډۍ وخورئ. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي چې په هره کلمه کې د یا کډوالي توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. تاسې ډوډۍ وخورئ. هلکو راشئ، ډوډۍ وخورئ. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر ما ته وښیئ. شاباس. په هر هغه یا کډوالي توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ، دلته 3 ځلې د یا کډوالي توری راغلی دی.
اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ یا کډوالي توري پر سر یا کډوالي توری ولیکئ چې د یا کډوالي لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د یا کډوالي توري د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د یا کډوالي توري ځان ته شکل لیکو. د یا کډوالي توري په پای کې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. نجونو او هلکانو سبق ولولئ. تاسې هم په ښوونځي کې سبق ولولئ. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د یا کډوالي توری په سره رنګ راغلی دی. اوس پام د شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځویشت. په هر هغه یا کډوالي توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر د یا کډوالي توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو د یا کډوالي توری د ولولئ د کلمې په پای کې د لام له توري سره تړلی راغلی او بل د یا کډوالي توری هم د ولولئ د کلمې په پای کې د لام له توري سره یو ځای راغلی. نجونو او هلکانو سبق ولولئ. او دویمه جمله داسې ویل کیږي تاسې هم په ښوونځي کې سبق ولولئ. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې نجونو او هلکانو سبق ولولئ لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه تاسې هم په ښوونځي کې سبق ولولئ د جملې په سر ولیکئ. نجونو او هلکانو سبق ولولئ. تاسې هم په ښوونځي کې سبق ولولئ. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. تاسې ډوډۍ وخورئ. هلکو راشئ ډوډۍ وخورئ. نجونو او هلکانو سبق ولولئ. تاسې هم په ښوونځي کې سبق ولولئ. د همدې جملو ترڅنګ بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر د یا کډوالي توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. تاسې ډوډۍ وخورئ. هلکو راشئ
ډوډۍ وخورئ انجو او هلکانو سبق ولولئ تاسې هم په ښوونځي کې سبق ولولئ. خړ چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. وارخطا کیږئ ما، د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځلې یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د یا کړوالي توری لیکل شوی دی. د دې هر یو یا کړوالي توري د پاسه یا کړوالي توری ولیکئ. کله مو چې هر یا کړوالي توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. تاسې ډوډۍ وخورئ، هلکو راشئ ډوډۍ وخورئ، نجونو او هلکانو سبق ولولئ، تاسې هم په ښوونځي کې سبق ولولئ. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس زده کړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې یا کړوالي توري تمرین وکړئ. د یا کړوالي توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي یا کړوالي توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه تاسې ډوډۍ وخورئ ولیکئ او په توره کرښه هلکو راشئ ډوډۍ وخورئ ولیکئ. د یا کړوالي توري یوازې شکل لیکو. د یی توري یوازې شکل لیکو. د یا کړوالي توري په پای کې شکل لیکو. تاسې ډوډۍ وخورئ، هلکو راشئ ډوډۍ وخورئ، نجونو او هلکانو سبق ولولئ، تاسې هم په
ښوونځي کې سبق ولولئ. د یی توري یوازې شکل لیکو. تاسې ډوډۍ وخورئ. هلکو راشئ ډوډۍ وخورئ. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د یا کړوالي توري شکلونه لکه خورئ، ببکۍ یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: خورئ، ولولئ، ببکۍ، تاسې، ډوډۍ وخورئ، هلکو راشئ، نجونو، هلکانو، سبق، تاسې، ښوونځی، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.